په 2018 کې یو قانون پاس شوی دی چې هغې ته ویل کېږي ټرانسجنډر ایکټ 2018 ټرانسجنډر ورته ویل کېږي. او د دې دا بل چې پیش کړی شوی دی نو دا په دې دوکه باندې پیش کړی شوی دی چې یاره دا زمونږ په ملک کې چې کوم خواجه سرا اوسیږي هجړاګان چې ورته ویل کېږي چې دې اجړاګانو ته حق میلو شي ځکه چې دا هم د دې ملک حصه ده، دا هم انسانان دي. خو اول به زه درته دا ووایم چې اجړاګان د خپل ځان وپېژني چې زه هم د الله بنده یم. اصل مقصد د دې بل دا و چې یاره داسې د هم جنس پرستي عام کولو. په 2018 کې چې دا بل پاس شلو نو اوس ورته قانوني درجه میلو شوله او دا په دې ملک کې داسې څه کسان پاسېدل ویل چې یاره مونږه په دې ملک کې خواجه سرا اوسیږي، هجړاګان اوسیږي چې هغې ته څه د حق میلو شي. نو واورئ جي چې دا هجړاګان دا هم د دې معاشرې د دې سوسایټۍ افراد دي، بالکل دي ته حق ملاوېدل دا پکار دي. خو زه به تاسو ته دا خبره وکړمه چې دا بل په نوم د ټرانسجنډر پیش شلو خو د دې دا نوم هم غلط دی، دا نوم غلط دی. درې قسمه شیزونه دي، درې قسمه شیزونه دي. یو ته ویل کېږي ټرانسجنډر، دویم ته ویل کېږي سیکس انټر او دریم ته ویل کېږي سیکس جنډر. دا ړومبی چې دی دا سیکس انټر څه ته ویل کېږي نو په دې به لږ ځان پوه کړو چې یاره دا سیکس انټر دې ته ویل کېږي چې یو سړی الله تعالی په خپل قدرت سره داسې پیدایشي طور باندې هغه پیدا کړي شي چې د هغه په اعضاو کې د هغه په اندامونو کې ابنارملټي وي، نرموالی وي. د هغه په جنس کې یو ابهام راغلی وي، د هغه په سنس کې یو ابهام راغلی وي چې یاره دا اوس ښځه ده او که سړی دی، چې زه اوس ښځه یم که سړی یم، هغه داسې وي. نو دې ته ویل کېږي انټر سیکس. او دته شریعت دا اختیار هم ورکړی دی که د ستا د بدن اعضا، ستا د بدن اندامونه دا د سړو صفات پتا کې ډېرو نو ته به سړی حسابېږي. په خبره پوه شي؟ او که پتا کې د ښځو صفات ډېرو، ستا د بدن اعضا د ښځو یا مثال هغه صفات د ښځو پتا کې ډېرو نو ته به بیا څه دی، ته به ښځه حسابېږي. ګوره شریعت چې دی اجړاګانو ته خپل حق ورکړی دی. شریعت چې دی خنثی مشکل ته خپل حق ورکړی دی. د فقه په کتابونو کې د خنثی مشکل په میراث باندې خپل مسائل موجود دي چې یاره دته به څومره حصه میلاویږي. خبره پوه شوې؟ نو یو دی انټر سیکس، هغې ته سیکس انټر چې ورته ویلي انټر سیکس، چې دا پیدایشي طور باندې داسې الله تعالی په خپل قدرت سره داسې یو انسان پیدا کړي چې د هغه په جسم کې نرموالی وي چې دا اوس ښځه ده او که دا سړی دی. خبره پوه شوې؟ دویم نمبر دی چې هغې ته ویل کېږي سیکس جنډر. سیکس جنډر دې ته ویل کېږي که نه چې جسمانی طور باندې حیاتیاتي طور باندې مکمل یا ښځه پیدا شي یا سړی پیدا شي. نو که جسمانی طور باندې حیاتیاتي طور باندې که سړی پیدا شو دی به سړی وي، که ښځه پیدا شوله دا به ښځه وي. سړی به سړی وي، ښځه به ښځه وي. دې ته د جنس بدلولو هېڅ اجازت نشته، شریعت دې ته اجازت نه ورکوي. بس چې سړی پیدا شو دی به سړی وي، چې ښځه پیدا شو دا به ښځه وي. او دریم نمبر دی ټرانسجنډر. ټرانسجنډر څه مطلب چې د خپل جنس بدلول، تبدیلی د خپل جنس راوستل، نو شریعت د دې خلاف دی. شریعت وایي چې ته الله سړی پیدا کړې نو ته د ځان نه ښځه نشي جوړولی. شریعت وایي چې ته الله تعالی ښځه پیدا کړې ته ځان نه سړی نشي جوړولی. لیکن دی بل پیش کړلو د ټرانسجنډر په نوم باندې او بیا پکې څه دی د ټرانسجنډر مطلب دا چې هم جنس پرستی عام کول، د هغې ته فروع ورکول.
ووره دا بل چې دی دا په 2018 کې سره دا بل پیش شوی دی 2018 کې په اسمبلی کې یو کس دوه د دې مخالفت کړی دی نور ټول په دې متفقو دا بل په سنوم پیش کړی چې رہی جوړاګانو ته خواجه سراو ته خپل حق ملو شي لیکن شی الټا دی ووره کله چې دا بل 2018 کې منظور شلو د دې بل منظوري راغله نو د هغې حکومت یو وزیر داخله چې هغه یو تحریري رپورټ ولیکلو او په هغه رپورټ کې هغه لیکي تر د 2021 پورې دریو کالو کې دننه 2018 نه والا تر د 2021 پورې په دریو کالو کې دننه 28723 افرادو درخواستونه جمع کړل چې موږ خپل جنس بدلول غواړو په خبره پوه شوې څونه کسانو 28723 اوس واوره په 28723 افرادو کې 16000 سړو درخواستونه جمع کړي دي 14000 سړي وي چې موږ سړي یو اندامونه هم د سړو دي موږ د ځان نه ښځې جوړول غواړو په خبره پوه شوې موږ سړي یو خو موږ خپل جنس بدلول غواړو څونه کسانو 16000 اجلاګانو نه دی ویلي چا ویلي دي سړو ویلي دي دا باقاعده تحریري رپورټ دا موجود دی او بیا په دې 28000 کې باقاعده چې دي 12000 ښځو 12000 زنانو دا درخواست جمع کړی دی چې مونږه ښځې یو د ځان نه سړي جوړول غواړو خبره پوه شوې ووره او بل چې د چا دپاره پیش شوی دی د خواجه سراو دپاره هجړاګانو دپاره نو په هغې کې صرف 9 کسان 9 افراد 9 افراد و 9 اجلاګانو دا درخواست ورکړی دی چې یاره مونږه زمونږ اندامونه زمونږ اعضا چې دي زمونږ صفات د ښځو طرف ته مائله دي لیکن په نادره کې زمونږ رجسټریشن په سړو کې شوی دی لہذا زمونږ د نادره رجسټریشن دا په ښځو کې حساب کړي په خبره پوه شوې او بقایا دا یو څو افراد داسې دي چې هغوی وایي چې یاره مثال مونږه سړي مونږه چې دی دا زنانه یو په انټریم چې دی په نادره کې د زنانو په دغه کې شوې ده لہذا زمونږ چې دی دا د سړو ته راواړولی شي نو دا نن سبا مغربي تهذیب هغې ته فروع ورکول دي هغه عام کول دي حالانکې سړی به په خپل سړیتوب باندې شکر وباسي چې خدای تازه سړی پیدا کړی ښځه به په خپل ښځتوب باندې شکر وباسي چې خدای تازه ښځه پیدا کړی ښځې ته الله خپل حق ورکړي سړي ته الله خپل حق ورکړي لیکن دا شی چې کم روان دی دا د شریعت خلاف دی په نوم د هجړاګانو دا بل پاس کیږي او بیا به کې څه د فروغ چاته میلاویږي هم جنس پرستی ته چې سړی به د سړي سره واده کولی شي ښځه به څه د ښځې سره خبره پوه شي او خپل جنس بدلولی شي شریعت د دې شي خلاف دی الله دې زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړي دا زمونږ هغه ملک پاکستان چې د لا اله الا الله په مقصد د لا اله الا الله په مطلب آزاد شوی دی او په هغې کې نن سبا داسې حکمرانان داسې ظالمان موږ اسملو ته لیږلي دي چې هغه نه په الف پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي نه په دې پوهېږي چې یاره دا زما مغربي دا چې دا مغربي تهذیب دی که دا زما د اسلام طریقه ده که دا زما د قرآن طریقه ده په دې نه پوهېږي قسم په خدای چې الا ماشاءالله چې دا تاسو کوم خلک اسمبلو ته لیږي که نه دا تاسو کوم خلک لیږئ دا چې چاته داسې تاسو دا اسمبلی ته ولیږئ پاسې کې دې ته د مونځ فرایض هم نه دي یا دې ته دعای قنوت هم نه دی یا دې ته د اودس د غسل فرایضو باندې دوی نه پوهېږي نو هغه به بیا په ټرانسجنډر به هغه څه پوه شي هغه به په سیکس انټر سیکس باندې سیکس جنډر باندې به هغه څه پوه شي خبره پوه شي ګورئ جي